عباس ستانکزی د امریکا حضور پاکستان، ایران، چین او روسیې ته ګواښ و. موږ دغه ګواښ له منځه یووړه. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي، په افغانستان کې د امریکا حضور د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخامخ ګواښ و. خو دغه ګواښ د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو. په ورته مهال نوموړي وایي یو شمېر تروریستي ډلې غواړي افغانستان د نیابتي جګړې په میدان بدل کړي، خو دوی به ورته اجازه ورنه کړي او سخت به یې وځپي. دغه تروریستي ډلې وارداتي دي او نورو هیوادونو له خاورې څخه د افغانستان پر ضد استفاده کوي. موږ یوه ډله ونیوه چې ثابت وشه هغوی د روزنې مرکزونه له افغانستان څخه بهر وو. موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو چې افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. نور هم باید همدغسې بالمثل عمل وکړي. موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ امنیت وګواښي. ښاغلي عباس وایي همغسې چې د ناټو او امریکا پر ضد ودرېدو، دغسې به په دغو نیابتي ډلو پر ضد هم درېږو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې